ځوان په بل دنیا کې. ځوان چې څنګه ومړ ځاني په خورا ښکلي ځای کې ولید. دغه وخت په سپینو جامو کې یو کس ورته راغی، ورته یې وویل خواړه، خوندونه، ساتیرۍ، هر څه دي چې په کار وي دلته میسر دي. متل دی وایي ړوند له خدایه څه غواړي، دوې سترګې. ځوان هم په مزو چړچو شروع وکړ. کلونه واوښتل، له مزو چړچو ورو ورو د ځوان زړه تور شو. یوه ورځ بیا هماغه د سپینو جامو والا را پیدا شو. ځوان ورته وویل چې څه مې زړه غوښتل هغه مې ټول وکړل، اوس غواړم یو کار ولرم او یو څه ګټه ورسوم. د سپینو جامو والا ورته وویل وبخه، دلته هر څه درکولی شو خو کار نشو درکولی، دلته کار نشته. ځوان په قهر وویل که همیشه داسې وي زړه به مې وچ وي، تر دې خو دوزخ راته ښه دی. د سپینو جامو والا ورو وویل نو اوس چیرته یې؟ ساده.